بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. محترم ورونو دا پوښتنه ډیره زیاته راځي وي قضایي منځونه به کله راګرځي. یو منځ د نه قضا شو، د سهار منځ د نه قضا شو هغه به کله راګرځي، د غرمې د نه قضا شو هغه به کله راګرځي، دغه رنګې د مازدیګر ماښام او ماخوستن. نو ټول نه مخکې دا خبره یاد ساتل پکار دي چې دا منځ د کمې وجې نه قضا شوی دی، یا دا انسان اودو د خوب د وجې نه د دې نه منځ قضا شه، یا ترې نه هیر شه او دا چې پته ولګېده چې ما خو منځ نه دی کړی، یا د مازدیګر یا د ماښام، او یا قصدن د منځ قضا که د هم نه وده دی او نه ورنه هیر دی، خو د پته ده چې د منځ وخت دی او بیا هم د نه منځ قضا شه. نو په دغه حالت کې چې کله د انسان قصدن منځ قضا کی، نه اوده دی نه د ده نه هیر شوی دی دا منځ او بیا هم د ده نه منځ قضا شه، نو د دې قضایي نشته دی. دا به څه کوي؟ الله سبحانه وتعالی ته به توبې وباسي، مغفرت بغواړي د الله نه، ډېر ډېر استغفار به وایي چې الله یې وبخي. او بل چې کله انسان اودی د خوب د وجې نه د منځ قضا شه او یا ترې نه هیر شوی، نو د دې منځونو قضایي شته دی. کله حدیث کې راځي من نسي صلاة او نام عنها فكفارتها ان يصليها اذا ذكرها. چانه چې منځ هیر شه او یا اوده شه د مانځه نه، نو په دغه دواړو صورتونو کې د دې کفاره دا ده چې د چې کله منځ یاد شه نو دا دې وکړي، دغه کفاره ده، دغه د قضایي وخت دی. منځ نه هیر شوی دی، تا ته یاد شو ما خو منځ نه دی کړی، نو همدغه وخت باندې منځ وکړه. یا ترېنه اوده پاتې شوی، یا ترېنه اوده پاتې شوی، د مانځه وخت دی او ته اوده یې چې راپاڅېدې اوه ما نه خو منځ قضا شوی دی، نو په دغه وخت باندې دغه لمونځ وکړه، دغه د دې وخت دی. بعضې داسې وختونه شته دی چې په هغې کې منځ مکروه دی، خو هغه منځونه چې هغه خاص سبب لري نو هغه په دې کې کولی شي. یو دغه قضایي منځ شو چې د هیر د وجې نه یا ته ترې نه اوده پاتې شوی، د خوب د وجې نه تا نه قضا شوی، نو هغه په هر وخت کولی شي، هر وخت. او دویم تحیت المسجد شو، د دې سبب دا دی چې جماعت ته ننوتل، هر وخت چې د جماعت ته ننوځې ته تحیت المسجد 2 رکعاته کولی شي. د جنازې مونځ شو، دغه رنګې د طواف 2 رکعاته شو، نو هغه منځونه چې هغه خاص سبب لري هغه کولی شي. او کوم مونځ چې قضا شي قصدن عمدن، نو د هغې قضایي نشته ده. او هر چې د سهار سنت دی نو هغه هم د مانځه نه وروسته کولی شي په دغه مکروه وخت کې، هغه هم ثابت دی د صحابه کرامو عمل دی. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين.